بسم الله الرحمن الرحيم. زموږ څو درس د توحید په اړه کې اقسام دغه تشریح شو، د شرک اقسام قباحتونه، توحید فائدې ذکر شوې، اسلام ذکر شو، ایمان ذکر شو، د هیڅ سره په دې خوا کې د منافقانو صفاتونه ذکر شو، تحذيران به عبادت معنی لغوي معنی اصطلاحي خاص عام علمي عملي او به د عبادت هغه درې مهم ارکان ذکر کړل شو چې په هغه کې امید دی، رجا، خوف دی او محبت اسباب به ټول ذکر شو. دغه نو څه به د ملک اسکلم ذکر شو چې ابن قیم په څلورم ذات المعاد نه لسم جلد الوشینا اول جلد قرطبینا لسم جلد کنز الاعمال نه هم جلد شیخ عبد السلام د اصل کلام نه دا موږ ذکر کړ. دغه نو څه به د شفا مسله د پنځکو تبرک خبره نن توسل کې معنا د الاستقامت په لغت کې ما يتوسل به الى شيء ويتقرب به هغه څه دی لګي چې انسان په هغه باندې یو ځل ځان رسېږي په نږدې کېږي. اصطلاح کې سره ویل شي اتخاذ سبب مشروع يقرب الى الله تعالى، نو د دې یو سبب دی چې هغه جائز دی او هغه خلق الله ته نږدې کوي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله به دې باره کې رساله ولګره جواب دی سوال الواسطه بین الحق والخلق په دې ترتیب سورې 900 زمر وغیرہ کې ویلي مشرکین وایي چې مونږه د باباګان لوي دی به بل لوي لکه د مل بادشاہ له جهاد رابطي وګوري. الله رب عزت په دې مقام کې جواب وکړو چې د الله قیاس موږ په بادشاہ باندې ناروا دي، وجه دا ده چې د مل بادشاہ خبرې کې بدیره به تو رب العالمین دا څه خبره باندې شیخ الاسلام ابن تیمیه په کتاب التوسل والوسیله کې ما اقسام ذکر کړی دي. شیخ عبد السلام رحمه الله ته د سورې مائده د آیات په تفسیر کې تفصیلی بحث ذکر کړی دی او هغه کې شپږ قسمه جائز دي چې اول وسیله رب العالمین له رب نوم باندې وبتغوا الیه الوسیله او التبه شامل امام ابو حنیفه رحمه الله نقل کړی دی چې اچاله مناسب دی چې هغه دعا وغواړي مگر رب العالمین نومونه دی الله له پیش کی یا رحمان یا رحیم یا قهار نفس الفاظ نه معنا باندې سوچو دعا. دویم چې کله سړی دغه عمل پیش کړي لکه استعین بالصبر والصلاه او د دې سره په خوا کې غدره کسان شغال کېږي شو ورکه موږ څنګه حدیث ابو داود کې راځي مصدمه کې دا راځي چې کانو انبیا او چې کله مشکلاتو کې سره مخامخ شو منځله به توجه وکړه. دریم د مسلمان سړي دعا طلب کول هغه نو کاروبار نه جوړي ځکه نیت پکې ضروري دی لکه څنګه چې سید مصیب سے فرمایي صادر رسول الله له شی مال دعا وکړه یا ورته وکړه بل مالم دعا وکړه والله تعالی من قبل وقبل من کوټه دران نه څلورم چې انسان کله خپل فخر پیش کړي لکه آدم علی السلام پیش کړي مریم پنځم د دعا په اول کې حمد په الله عزوجل باندې درود پر رسول الله صلی الله علیه وسلم. ابن قیم رحمه الله بجلاء الافهام کې د علي بن ابي طالب له خبره نقل کړي دا چې کله د دعا په اول کې درود او حمد نه الله معلق شپږم رب لفظ استعمالول عبد الله بن عباس فرمایي رضی الله تعالی عنہ چې من دعای نه زادو ای بلفظ ربنا الا وخذوجي اذن رب دې خټون ناروا دي چې د قبر خوا کې منځ کې او قبر والا لوي یا قبر لا اوازونه کوي چې تاسو ماره مشکل حل کوي مونږ تعالی وي ته رب العالمین له وای دا به څو قسمه یو تشي وسیله ده چې هغه جائز ده او دویم ممنوع. جائز ده یو اقسام موږ ذکر کړل څه کې نو توسل رب العالمین له الله په نوم باندې د الله په صفت د صفاتونو دویم نیک عمل مو پیش کړي د مسلمان سره دعا مو پیش کړل څلورم حمد او درود پنځم خپل فقر او شپږم رب له استعمال او یا ربي دویم چې توسل له شرم منع دي په تور مثال تک شپږ چې د کټ نور شي سمه توسل ته صبر یا غټول ناروا دي لکه توسل به تور مثال رب العالمین لا بحق و بجاه الاشخاص که حق مراد حق واجبي اخلي په الله عزوجل باندې ورخصه حق نشته که تفضل اخلي مشتري عقیده هاي وغيرها کې لیکلي دي چې دا مهم لفظ انسان ته استدلال وکړ دی یا د قشن انسان دعا او نظر وکي اولیاء او صالحین لا یا ذبح وکي د اولیاء او ارواح له او د قبرونو په خوا کې من جوړاني به زبر غیر الله چې د دې کې علماء لیکلي په لغت کې دا ذبح شق ویل شي اصطلاح کې ازهاق روح و احراق دم د سالوین روح وتلو دق شوینه یو تعظیم و تقربا بطریقه مخصوصه مقصد پرې کې تعظیم او تقرب د په خاص طریقه باندې علماء به دا خبره ذکر کړې ده چې ذبح په واقع نفس امر کې درې قسمه ده یو ذبح جائز ده او دویم مباح او دریم شرکی. جائز ده معنی لکه سره قرباني کوي دغه احکام به علماء ذکر کړی دي نصاب په شرط ابن ماجه کې روایت ده وسره غلي
مسافر سړي باندې مستحب ده او دا قشه یتیم باندې کېږي بده کې اختلاف د حکام کور ورکی کمزوري غریبانو د یتیم په مال کې وکړي چې نصاب رسیدلی قرض تر اخستل شي کنه شرع اخستل استا په حق ادا کوي او کله چې دلال کړي نه ارګش متخیر مغرب به کولای شي چې غیر باغه نظر به کولای شي حقیقت به کېږي کنه کېږي علماء لیکي چې دغه نو به ځان ساتي او د یو ګټ چې د ابن ماجه کې روایت ده پر روایت د عقبه ابن عامر چې د ټول کورنامه کافي کېدې شي کوم ایبونه په سالو کې چې قرباني به نکېږي ښکارړوند ښکارا ګډ ښکارا ایب دومره پاتې څومره خرچه کوي کې نه راوي نو ذبح جب د شنه سره شریعت الله لپاره وکي کزمانه مشکل ته الله هرګه زبر کار وکړي دریم حاجی چې کوم حدیث ان سره بوجي حاجی چې انت وکړه به دلته کې قرباني پوکټ کې دغه قرباني به نه کېږي مقدر شکر دی لکه صحابه د عمل به نه کړي دریم ذبح الفدیه فی الحج والعمره څلورم حقیقت چې دالک نه دوغړه دی جلال یو اگر که فتاوا علماء بلد الحرام کې لګري دي چې ورڅ سره به کولای شي خو لیکن ابن قیم شپ لګي چې دغه خو دې کې به قرباني غوندې کال او دا شرط لري هر قسم شی به لالي که معذوري کې غټي وړي کی به چې کله بچي ورشو پیدا شي مرشي نه قرباني کې دغه د حقیقت کېږي نه کېږي اهل المدا خبره لیکلي ده چې کوي بس که نفس ولادت شرط خو لیکن قول راځي دا چې وجود ضروري دي کله چې شریعه حقیقت لیکلي به کېږي ورسې زمانه کې کېږي عقب بعد ما بعث پیغمبر علیه الصلاه والسلام تقریبا سلوي کله ورسې به حقیقت ور ترمذی کې اگر علماء په اړه باندې سندن کلام کړي شپږم ذبح صدقه چې باقي سره رب العالمین له ځان نشي کوي او مؤمن د اکرام د پاره یو شال الاول دیم قسم د ذبح دي چې هغه مباح دي لکه کسب به د پاره به تور مثال څار ویلال کې دویم د عقل د پاره خوراک د پاره دریم قسم د ذبح دي چې هغه ناروا دي لکه د بت مبارک هغه د پاره دویم د جن د پیری د پاره دریم د قبرونو په خوا کې څلورم باز خلک هغه شی وی کول ورزین حالت یو شی الله په دې مناسبه شي پیری نه راځي پنځم چې کړه د سرنا سړی واده کې نبی شي الله کې دی وینه باندې د حرکت او تګي دې کې باز خلک فکر کوي یو چې ورکه ولاله کې غوینه بټیرو واړي او شپږم ذبح خو لیکن چې پای کې نو د غیر الله یې شي د الله یې نشي کله چې نه یاد او ته جایز خو لیکن چې قصد دی خو به ناروا ده بسم الله والعزا دی ویلي حاصل چې د ذبح عبادت ته د الله شوړ بل څه لپاره دا چې عزت دلیل په اقل سورہ انعام سل 2 نمبر ده چې قل ان صلاتي ورته هو زما عبادت بدني او نسک مالی زما مرګ رسول الله د الله لپاره رب العالمین چې رب ټول مخلوقات دي دیم زما غیر الله لپاره غشر اکبر دی فاعل الملعون دی محمد رسول الله فرمایي لعن الله من ذبح لغير الله د الله لعنت په هغه چا باندې الله لعنت لري په هغه چا باندې چې خدای الله نشي بل چا لپاره ذبح کوي مسلم کې روایت دی نظر د غیر الله نظر په لغت کې ویل شي الزام لا په اصطلاح کې به تل ویل شي چې مکلف او خپل نفس باندې یو طاعت لازم کی چې مخکې په لازم نه دی لازم کی مقصد دې کې تعظیم ته منظور له د پاره نظر عبادت ته الله لپاره یوازې به دغه لپاره کې هیڅ صرف د بل چا لپاره کې نشته چا چې کې بل څوک دغه کې نه په دې وخت کې رسول په مشرک ګرځي کې د دې رسول انسان هغه نمبر آیت دی یوفون بالنذر چې د وفا کې په نظر باندې چې نظر د اولاد لپاره کې دا چې عزت په هغه باندې وفا هغه نه کوي به په دې کې دا مسله چې سروي له هغه چې غیر الله په نامه باندې نظر کړي دی خو لیکن الله نه دې ژوندې چې ولو شو خړلې شو خړلې د ابن باس خپل مسلک دا چې دا اخرى هغه وخت کې ناروا شي الله له خو لیکن قول راځي دا چې دغه نظام ساتي کدوې دا خبره ذکر کوي چې ګوره د حبل بت په خوا کې د اسر سره محمد رسول الله په پروايي د رسول ثقافي لوي چې خپل قرض کې خرج کا ادا کا جواب داري چې په هغه مقام کې هغه د جهاد په نیت غنیمت کې نیول شي او په غنیمت کې د کافر مال چې ونیول شي کافر چې په هر طریقه باندې خپل کړي هغه جایز ده هلته قیاس ناروا دی کله نصر کې سړی شرک مشرک ګرځي چې کله انسان په شی باندې لازم انسان د په ځما یو شی لازم کې لپاره د الله تعظیم او تقربا مثلا د شی وایي چې چیرته الله شهادت پرګه زمانه مریض لا نو د پلانې خبر د ولید لپاره بدومره غټه بسې او دومره مال زاله یا کچېته به تورې مثال بشیر هغه زبر د ولید لپاره د قبر په خوا کې دومره سروي لاله یا د پلانې ولی او د پلانې پیری په ما باندې نظر دی چې زبر هغه نه په تورې مثال درې ذبح کوم ادا کو یا نظر د بوتان لپاره یا نظر د لورس په مې لپاره دا شی به ناروا دي نه ځان ساتل پکار دي الله رب عزت محمد رسول الله قرآن او سنت صحیح بصیرت را نصیب کړي صلی الله تعالی